لکه اوس یو سړی دی د خپل غلط منهج د ثابتولو دپاره د غلطې عقیدې ثابتولو دپاره د قرآن یو آیت وایي چې قرآن کې ګوره دا مسله ده، نو دې ځای کې اورېدونکی لوستونکی چې علم ورسره نه وي هغه ګډوډ کېږي او دغه وی وګوره وي هغه هم وایي چې قرآن کې ده او حدیث کې ده او پلاني کتاب کې ده، او ځکه دا عوام چې راشي نو اکثر دا خبره کوي نو هغه خو هم وایي چې قرآن کې ده، وی هغه خو هم وایي چې دا قرآن کې ده. نو دا خبره یاده کوي هر سړی چې د باطل دپاره لګیا دی که نه د ده سره هم دلایل دي، لکه څوک بې دلیله نه لګیا خو دلایل باطلي، دلایلو استعمال غلط کوي دې ته باطل وایي، استدلال چې دی غلط کوي په غلطه طریقې سره کوي. لکه الله قرآن کې څه وایي والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم. کم خلق چې د الله د توحید په باره کې جګړې کوي او نه مني او الله نه مني د هغه بندګي نه کوي، الله وایي د دوی دلیل هغه باطل دی په نزد د الله، د دوی دلایل کمزوري، مطلب دی دلایل ورسره شتي خو دلایل یې کمزوري دي، یا یې حق او باطل ګډوډ کړي د خلک یې دوکه کړي دي، او یا دا خبره حق ده خو دې ته خپل باطل ثابتول غواړي. لکه اوس یو سړی وایي چې قرآن کې دا دي او دا شبهه به راشي انشاءالله، دا شبهه په دې کتاب کې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله وایي چې وګوره اولیاء الله باندې نه یره شتي نه بې غم شتي، نو ځکه موږ د اولیاء الله د قبرونو ته پراته یو او ځکه موږ د دوی د قبرونه سټو را سټو، ځکه موږ دوی ته رامدد شوی ځکه چې د الله په نزد اوچت خلک دي. اوس ګوره دې ځای کې د ده دا مسله غلطه ده، عقیدې غلطه ده او دی په باطل دی، دلیل د قرآن نه راوړي، نو دا خبره خو حقه ده چې او په اولیاء الله باندې یره نشتي، ورته وایه دا دلیل خو ستا د مسلې دپاره نه دی که اولیاء الله جنتي خلک دي، نو آیا معنی دا دی چې ته یې بندګي کوه؟ نه. نو کله دا باطل پرست داسې کوي دلیل به راوړي د قرآن نه د حدیث نه یعمو دا خو د الله خبره کوي، دا خو د پیغمبر خبره کوي، نو خو سوچ مې کوو که نه د الله دا خبره چې دی کوي آیا د الله د خبرې مراد دا دی دا کوم چې دی کوي؟ د الله خبرې خو شتي خو د الله د خبرې مراد دا دی دا کوم کار چې دی کوي؟ د پیغمبر د خبرې مطلب دا دی دا کوم عقیده چې ده؟ نه. نو دوی خپل دلایل راوړي خو دلایل یې څه دي؟ کمزوري دي. او د مشرکانو دلایل چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي دا خو انتهایی کمزوري دلایل دي. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. الله وی د دې مشرکانو د عقیدې او د دلایلو او د منهج داسې مثال دی لکه جولا چې کور جوړ کړی، دا د جولا دا کور د کورونو کې کمزوری کور دی، یو خو چې معمولي پوکې دی ورکو نو هغه الوځي، او دویم سبحان الله الله ګوره لکه اسې یو زناور یو مارغه یو څاروی اسې ګوره په مثال کې نه ذکر کړي، قرآن کې چې کوم ځای کوم الله مثال ذکر کړی د مچ یا د ماش یا د جولا به کې حکمت یو خو د ده دا کور صحیح کمزورې په سیلۍ سره الوځي، معمولي پوکي سره الوځي، ویړه کوه داسې په ګوته الوځي ختمي. دویم کله نا کله پکې دی په خپله ونښلي. دغه شان دا مشرکان دي، دلایل دلایل نه دي، حجت حجت نه دی، کمزوري خبرې حق او باطل کله ګډوډ کړي، کله سوچه باطل روالي بیانوي، نو انجام سره وځي چې دی پکې په خپله ونښلي. داسې ماته ډېرې قصې یادې دي خو د کتاب منځ ته چې ورسو نو د شبهو منځ کې به ته یو بیانوم. لکه ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې تاریخ کې مختصر مناظره په تاریخ کې دا ټوله لنډه مناظره ده، هغه د شیخ الباني رحمه الله سره یو کس کړې وه.
یو راغی د هغه خواته چې هغه د علم الغیب دعوه کوله وایي زما سره علم الغیب دی د پټو خبرو علم ما سره شتي نو شیخ الباني رحمه الله چې هغه د زمانې لوی محدث او په خپله زمانه کې امام و د حدیثونو بلکې بعضو علما ویلي چې په خپله زمانه کې د شیخ الباني رحمه الله چې کله ژوندی و د اسمان نه لاندې او په ځمکه د پاسه د هغه سره چې کوم علم و نو هغه یا د ډېرو سره نه و یا د ډېرو لږو خلکو سره و د حدیثو باره کې لوی محدث نو په هغه پسې راغی دا کس وایي تاسو وایئ چې د الله نه علاوه علم الغیب چا سره نشته او علم الغیب خاص الله سره دی او ما سره شتي مناظره پرې کوم هغه وایي زه مناظره کوم خو په یو شرط هغه ورته شرط یې څه دی وایي ودې بېلله چې تا سره علم الغیب و تا به زما شرط پېژندلی وی نشته در سره د پټو خبرو علم در سره نشته وسار اواز شو خلکو اوازونه شروع کړه الله اکبر الله اکبر په یو ټکي دا دي کمثل العنکبوت اتخذت بیت دا د جولا کور دی په خپله پکې سړی ګډوډ شو لا مناظره شروع شوې نه ده وایي زه مناظره کوم شیخ ورته زما شرط داسې ورته هغه وایي څه شرط دی خو علم الغیب در سره نشته چې د سره وې ته بیا دا خبره نه کولی څه شرط به ته زما د شرط نه خبر وکړې داسې ډېر مثالونه دي وی یو کس د دعوه د علم الغیب کوله او د پیري مریدۍ او په دې کې واقع او زه ورک شوي شي نه معلوموم او زه پلانې شی معلوموم او خلکو به د سبا علم اخیستو د روان وکړو غټ کاروبار یې روان کړ یو سړي وله دعوت وکړو چې دعوت یې وله ورکړو نو وریجې یې راواغستې غټ خانه کې راوویستو پای کې وریجې پرتې ساده نو دا پیران مریدان دا داسې نه دي چې تا له ساده ساده خوراکونه کوي دوی هغه غوړ زیړ او رنګین خوراک کوي چې حیران به شي او سبحان الله ګوره شیطان خو ډېر حریص دی که نه حق پرست په حق دومره خرچې نشي کولی څومره چې باطل پرست په باطل کوي لکه اوس ته زموږ جومات ته راشئ پاکستان کې افغانستان کې راشئ د موحدینو د ښه عقیده هغوی جومات ته یو سړی ونته کې چټایي به پرته وي کیدای شي جومات له رنګ هم نه یې کړی ها دعوې ټول غټې غټې کوي چې تقریرونه شروع کړي هر یو خولې نه پشم شي هغه عوامي مفتیان دي خو جومات په دې حال پروت بیا لاړ شه ته دا پیر پرست او بابا پرست او قبر پرست او صوفیان تر دوی جوماتونو ته ورشه ته د دوی مزارونو ته ورشه ته د دوی درګاهونو او دربارونو ته ورشه کمې خرچې چې دوی کوي یعنی تاسو ته دا پته شتي چې په بعضو ځایونو کې دا قصې صرف زموږ په ملکونو کې نه دي ما ته یو عربي ملګري دا قصه کوله چې د مصر کې هم دا قصې ډېرې هغه وایي چې زموږ کور خوا کې یو دربار دی او هغې دپاره باقاعده مکمل دروازې د سرو زرو لګولې ده دروازه په کوم باندې چې ننوځي ټوله دروازه د سرو زرو ده ټوله دروازه د سرو زرو دومره دوی خرچې کل ته شیطان ورته دا کار ښایسته کړی زموږ ملګري نو ډېر لږ دي چې په دې باب کې تکړه دي نور بس خبره کوي او الله دې څوک پیدا کړي دی په خپله نه خو الله دې څوک پیدا کړي او توحید ډېره مزه کوي ډېره مزه کوي او د پیغمبر تابعداري خو بیا هغې باندې مال لګول هغې دپاره وخت ورکول د بیا لږ فرق کوي که نه دا حقیقت نه دی نو دا چېرته یو کس راوستی دی کور ته یو کس ول روټۍ کړې ده نو هغه چې هغه لوښی د وریجو هغه راوړی خانه کې راوړی او دغه شان صرف ساده وریجې دي نو هغه اکثر بس 15 منټه خو یې صبر کړی خو بیا دې صبر ونه شو دا داسې یې راوړی نه غوښه شته نه چرګ شته ساده وریجې نو هغه ورته اوس ته باندې پوه شو ما همدقه معلوموله غوښه دې کې دننه پرته ده تا ته پته نه وه
ته چې دا خبرې کوې چې زه د سبا وایم او زه د بل سبا یم او ته به فلاني کال کې مرې او ته به فلاني کال کې مرې او ته به هلته مرې او ته به دومره ودونه کوې ته دا نه پېژنې چې دې کې دنده غوښه پرته ده ځکه تاریخ کې راځي چې د یو خلیفه پخواني مسلمانان خلفا چې کوم وایي کې یو خلیفه د یو جادوګر نه خبر شو نو د جادوګر سزا ضربة بالسیف تورې ګزار دی دا به حاکم دا سزا ورکوي نو هغه خبر شو چې دی د غیبو دعوې هم کوي نو راوستو خپل قصر ته او خپل دربار ته یې راوستو نو ټول خلک ولاړو ویل ها نو ته څه کې د روان وخت خبرې هم کوې هغه وایي او جي موږ سره خو دې علم دی او خوشحاله وو چې لکه خلیفه صاحب کس رانه متاثره شوی وی موږ سره خو جهاد دا علم شته او دا خاصیت دی نو هغه ورته وایي زه به کله مرم خلیفه ورته وایي زه به کله مرم وایي جي ستاسو ژوند لږ دی ډېر نه دی او وایي ته به کله مرې وایي موږ خو لا وخت شتي هغه کس ته وایي توره راوړه وایي زه اوس د ده نه سر وامه دا ظالم ما ته وایي زما وخت شتي وایي که دې رښتینی وای دا ما ته اوس ویلي چې 2 منټه بعد به ته ما دلدل کړې خلکو ته د هغه دروغ اول ثابت کړو چې غیب صرف د الله سره دی او بیا چې را سر ولري ته غزار کړو وایي دی ما ته وایي چې ستا عمر لنډ دی او زما اوږد دی اوس ورته ګورې چې د دا عمر لنډ دی که زما نه لنډ دی او داسې ډېرې قصې دي انشاءالله دا ډېر مفید درسونه دي د دې سره چې یو سړی په توجه سره واوري که نه یو سړی په توجه واوري نو ذهن یې کولاو شي توحید وپېژني چا یو پیر لیکل کړي وو ډېر مخکې ما لیدلي وو په دې نیټ کې ډېر ښایسته لیکنې یې کړي یو سړی د پیر په خپو کې ناست دی او سجده ورته لګوي والعیاذ بالله نو بیا دی هغه پیر ته څه خبر وکړي خو هغه پې پوه نه شي نو هغه ورته دا غوږ رانږدې کړي دا پیر چې لکه ما ته به دې غوږ کې وکړه هغه کس بیا په هغې دپاسې 100 منټه خبرې وکړي ما ته ښکاري هغه کس د انډیا و د انډیا و هغه ډېر ښه موحد کس و ډېر ښکلي بیانونه به یې توحید جوړول دغه شان کلیپونه به راغستو به به خبرې کول هغه وی ګوره دا پیر چې سبا مړ شي قبر کې به پروت وي دی به ورته چغې هغه ژوندی دلته ته خبره نه اوري ژوندی خوا کې ورته ناست دی غوږ یې راکښته کړی وي ته څه وې او چې د خاورو د ډیري لاندې مړ پروت وي بیا ورته دوی رامدد شوی او صرف د هغه خوا کې ورته نه ولاړ چې رامدد شوی ته یعنې که دا سړی په انډیا کې مړلی نو د پاکستان نه ورته رامدد شوی که په پاکستان کې پروت دی نو د افغانستان نه ورته رامدد شوی که افغانستان کې دی د بنګلادیش نه او د بل ملک نه او ځوان دلته یو په کرسۍ بره ناست دی بل لاندې ناست او د هغه خبره نه اوري کمثل العنکبوت دا خبره مې دې پوره اوسته چې دوی سره حجتونه د مشرک د حجتونو نه به نه هېرېږي ورې د مشرک د دلایلو نه به نه هېرېږي ها خو دومره ده او دا خبره هم په دې کتاب کې راشي شیخ رحم الله دا خبره کړې ده وایي موحد تکړه دی په هر میدان کې خو یېرېږو موږ په هغه موحد باندې وایي چې د جنګ میدان ته کوشي او اسلحه ورسره نه وي اسلحې نه څه مراد دی ټوپک علم پوهه اوس ته یو ځي ته مخامخ شي او ته دغه یې مطمئن چې موحدین یو الحمدلله موږ عقیده د توحید ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار یو خبره ته راواچي ته یعنی جواب یې ونه کړي او کمزوری ثابت شي هلته نه بیا نور دا خبره هم په دې کتاب کې ده چې د موحدینو عامي د مشرکانو په علماو باندې دروند دی او زورور دی ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه که بعض علماو د نجد علماو د دې علاقې علماو هغوی دا قصه راوړې ده په خپلو کتابونو کې چې یو پیر دی مسجد نبوي ته یو کس راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر سره ولاړ او هغې ته یې چغې وهلې چې ماله دا وکړه ماله دا وکړه یو بدو ناست
بدوان خو ساده خلک دي هغه پسې ورغلی وي دا کار دې ناروا دی هغه ورته یې څنګه ناروا دی ګوره دا مونږ وایو هغه ورته یې څنګه ناروا دی الله وی بل احیاء عند ربهم یرزقون دا خو ژوندي دي هغه عالم وی شیخ وی چې ما د لرې نه د دې بدو او د دې کس دا منظر د خبرو دا کتو او اورېدي مې وی چې کله ورته دا دلیل پیش کړو زما دا زړه وی ترک داسې وکړو ویرېدم په دې موحد باندې چې اوس الله دې خیر کړي خو دی به دې څه جواب ورکوي زه تاسو ته دا تاسو جواب هر سړی جواب هم نشي کولی دا د هغې خبرې نه دي چې زه به په خپل باندې اچولي او زه چې عقیده مې د توحید ده او زه چې د پیغمبر تابعدار یم علم پکار دی بدو ډېر پوه سړی حالانکه بدوان اکثر د علم نه لري هغه دوی ته د آیت بیا ووایه هغوی بل احیاء عند ربهم یرزقون الله وایي چې شهیدان ژوندي دي او پیغمبر هم شهید شوی وی ته بیا د آیت ووایه په دویم پیرې پې ووایه په دریم پیرې پې بیا ووایې وی قمقله پوه پې نه واسې آیت وایي وی څنګه وی الله وایي چې یرزقون دا ژوندي دي دوی ته رزق ورکړی کېږي د الله د طرف نه نو چې د الله رزق ته محتاج دی نو تاله به څه درکړي یرزقون دی یرزقون معنی خو دا دی چې دوی ته رزق ورکړی کېږي نو چې دوی ته رزق ورکړی کېږي مطلب دی چې الله ته محتاج شو نو چې الله ته محتاج دی نو ته هغه ته څنګه محتاج کېږي ته د هغه نه څنګه رزق غواړې بس وی باید هغه سره خبرې نه وي روان شو اکثر چې کله دې خلکو سره بحث شروع کړي که نه او داسې دغه پې ور واچې خبرې او دلایل او عقلي دلایل نقلي دلایل نو دوی به اخره کې کېږي تاسو وابیان دا به چا پلار پوه کړي تاسو یو ما سره لګیا او ډېره مخکینۍ خبرې ما سره کولې هم مولا و نو په اخره کې ما دوی تاسو یې خبرې تاوهی را تاوهی ما دې کې تاویل را تاویل اوسې دي سپا خبر الله دا وي پیغمبر دا وي دې کې چا خبره ته وکړه خبره خو ته تاوی را تاوی بس وی په دې بحث نه کېږي په دې بحث نه کېږي او موږ تا سره بس خبرې نه کوو هغه موږ د یو مولا په عبارت باندې خبره کوله هغه مولا دا ویلو چې یا الله جو تو ہے وہ میں ہوں چې څه ته هغه زه یم نو ما دا وګوره دې باره کې ته څه وي په دې خو ته پوه شوی نه اوس ګوره خبره تاوال را تاوال ما څنګه وي دا دی یا الله جو تو ہے تو نه دی لکه ما دا خو ما په اردو کې اول پوه جو تو ہے جو تو استعمالیږي نه ښه نو ما زه جو تو ہے جو تو څه معنی شوه ځه وی د دې معنی دی چې یا الله څه چې ته یې هغه ته یې نو ما خبره زه ته هم راته وکړه ته یې ته راته دا ته د کوم ځای نه کوم ځای ته بوتله الغرض مقصد زما د خبرې دا دی چې د باطل پرستو سره شبهات او دلایل او حجتونه شته که نشته شتي دا جدا مسله چې کمزوري دي دا جدا مسله ده چې اکثر باطل دي دا جدا مسله ده چې د قرآن او حدیث نه استدلال کوي خو استدلالي غلطي خو نور خو بیانوي که اوس د شیعګان چې دي دوی د خپل مذهب دپاره دلایل نه بیانوي بیانوي قبر پرست بیانوي صوفیان بیانوي بریلیان بیانوي هر قسمه خلک چې په دې دنیا کې دي یو کس هم دا نه وایي چې ما سره دلیل نشته او چې ډېر زیات پسو شي که نه ډېر زیات پسو شي او سو سره بالکل نه نو بیا وایي په دې بزرګان پوهېږي ما ورته پرې نه پوهېږو بیا هم دا نه وایي چې دلیل پرې نشته بیا اخره کې خبره په څه ختمه کړي دې باندې وایي بزرګان پوهېږي زما او ستا خبرې نه دي دلایل میل کوم ځای کې دي ابل د یو کس تقریر مې واورېدو وایي د دې اهل حدیثو سره چې بحث کې دلیل ملیل نه وایي کوتک پسې راغله ما په دې زړه کې ما تاسو رښتینی دلیل ته ما به څه دلیل راغلی ته به لازم کوتک راغلی
خو اوس که ماته کې کوتک ته زما څه ضرورت دی او ټوپک ته څه ضرورت دی او کنزلو ته څه ضرورت دی او جاخۍ جوړولو ته څه ضرورت دی او غوسې ته څه ضرورت دی او د کفر فتوې ته څه ضرورت دی هېڅ ته هم ضرورت نشته ښه په ارام ناست یو ځکه چې مطمئن یو چې الحمدلله په دې مسله به موږ سره دلیل شته او نه د تعصبونه کوو چې دا پلاني مذهب والا او دا خبرې والا دوی داسې کوي هغوی داسې کوي حالانکې موږ ته خلک وایي دوی خلکو کې نفرت خوري موږ خو دومره د مینې محبت خبرې کوو اوس نفرت زه خورم که نفرت هغه ملا خوري چې په منبر باندې وایي چې په دوی پسې کوتک راولی وي دا خو عوام دي سبا له په رښتیا داسې کوي څه مو خیال ده کوي داسې که نه کوي چې ویې کړو نو دا مد مقابل چې کم دی دی به غلی نه شي هغه به هم کوي خبره به ټوپک تماچې ته ورسي یو بل به پکې مړه کړي مولوي صاحب به ږیره غوړه کړي بیا به په منبر ناسي بلې جمعې له الله دې هغه شهیدان وګرځوي او د حق دپاره شهیدان شو او داسې او داسې او بیا نور به پې ور واچي خو پخپله خو بې نه ورځي نفرت په خلکو کې پیلاول الحمدلله راشه اوس ګوره زه جومات چې کوم د اهل حقو جومات دي د موحدینو سلفیان چېرته تاسو لیدلي چې په جومات باندې بورډ لګېدلی چې څوک رفع الیدین نه کوي هغه به دننه نه ځي چې څوک امین په زوره نه وایي هغه دې دننه نه ځي چې څوک د یو امام مقلد هغه دې دننه نه ځي دا یې چېرته نشته او د دې متعصبه خلکو په جوماتونو باندې ښه باقاعده بورډونه لګېدلي دې جومات ته به وایي صرف هغه سړی ځي چې هغه بریلی دې جومات کې به صرف هغه سړی لمونځ کوي چې د امام صاحب په مذهب یو بورډ لګېدلی و پېښور کې په یې دغه شان لیکلي وو وایي برای کرم ځان هم مشر مه وایي موږ هم مشر مه وایي چې څوک هم رفع الیدین کوي او امین په زوره وایي دې جومات کې دې لمونځ نه کوي دا د کوم ځای خبرې یو سړی دی امین یې ونه وي کافر دی امین یې په زوره ونه وي کافر دی نه یو سړی دی رفع الیدین یې ونه کړو کافر دی نه یو سړی رفع الیدین وکړو او ستا په مذهب کې نشتي ته یې کافر کې ولې امین یې په زوره وي ته یې کافر کې فقهي مسایلو کې اختلاف خو دې درجې ته نه رسي چې سړی په جوماتونو باندې یو بل بند دی یا په بیانونو کې وایي چې په یو بل پسې کوتکې راولي یا ټوپکې راولي ځکه زه اکثر دې ملګرو ته په خاص مجالسو کې دا خبره ډېره ما کړې ده او کوم زموږ د پښتانه ډېر سادهګان دي غریبانه سادهګان دي چې څوک راشي او کوم طرف ته یې تاوی را تاوی دوی ورسره ځي خو صرف یو دوه جذباتي خبرې ورته کوه یو دوه جذباتي که هغه ته دیني باب کې کې او که هغه ته دنیوي او سیاسي بحث کې خو صرف یو دوه خبرې پښتنو ته د جذبې کوه دی بیا ګورم نه چې مخې ته څوک دی او څوک نه دی غوځي بسې ځکه دې غریبانو سره یعنی ډېر ظلم شوی دی چې دې طرف ته موږ وګورو ډېر ظلم ورسره شوی دی که دیني مشران وګورو په هغو سره هم ډېرو ظلمونه کړي دي دنیوي مشران که وګورو په هغو سره هم ظلمونه شوي صحیح دی چې یعنی کمې خو په هغو کې مو خو کمې موږ کې هم دی زه اوس تا ته دا ووایم چې تاسو داسې کار وکئ کوتکې راوالی او هغه پلانې کې د جومات ته راشي نو په دې دروازې کې ونیسئ ویې وهئ آیا داسې د عقل خاوند نشتی چې ما نه بیا دا تپوس وکړي چې تا چې دا کومه خبره وکړه د دې خو دا مطلب شو چې دا سړی کافر دی نو آیا دی کافر دی کافر دی دی مولوي صاحب شیخ صاحب دا سړی کافر دی په څه دلیل کافر دی خو تاسو راته وایئ په هغه ټیم کې څوک داسې نه و چې دې مولوي صاحب ته ویلی چې تاسو راته وایئ چې دا مشتي او دا مشتي نو چې دا مشتي دا مشتي نو دا والا ولې په کوتک وایي موږ هم عقل نه استعمالوو که نه زما دا خبرې غلطې دي و بس موږ زنده آباد مرده آباد زنده آباد مرده آباد نر مولا او پښتن مولا او غیرتي مولا بس دا چغې چغاري ګرمه ګورمي ده نو ما خبره دا کوله چې د باطل پرستو سره دلایل نشته دلایلو په میدان کې هغه فقیران دي او که څه دلایل ذکر کړي نو هغه دلایل کمزوري یا استدلال ته غلطي
یا دی باطله خبره کوي. هسې دې کې ګوره یو حدیث ته اشاره وکړم چې مسلمان له پکار چې هغه سره دومره علم وي چې هغه د غیر مسلمو د باطل پرستو او یا په مسلمانانو کې چې کوم ګمراه شوي دي چې د هغوی د شبهو جواب خو کوي که نه. په دې یو دلیل دا دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، یو مشهور حدیث دی، څو پیرې بیان شوی د عبدالله ابن عباس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل یمن ته لېږو نو څه ورته ته چې ورځې انک تأتي قوما اهل کتاب. معاذ ته خو روانې ګوره خو هلته خلک اهل کتاب دي. دلته علما دا خبرې لیکي د حدیث په شرح کې چې د پیغمبر دې خبرې ته څه ضرورت و؟ نو جواب دا دی ضرورت ورته دا و چې معاذ له تنبیه ورکوله چې معاذه علم ګورې هلته خلک اهل کتاب دي د هغوی سره هم به علمونه شته، هغه به تاته شبهې را پیش کوي، هغوی به دلایل بیانوي، هغوی به خبرې کوي. نو داسې نه چې ته د علم نه خالي لاړ شي او بیا به د هغوی سره مقابله نشي کولی. نو د شبهو جوابات کول او د باطل پرستو د دلایلو جواب کول دا عبادت دی ګورې، دا دین دی. ځکه چې د دې د لاسه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د ډېرو خلکو د عقیدو حفاظت وشي چې یو عالم راولګي او د هغوی هغه شبهې چې مشهوري چې کومې شبهې مشهورې نه هغه مشهورول نه دي پکار. بعضو ملګرو کې ما دا کار لیدلی د علماو کې او د دعاتو کې داسې شبهې به بیانوي چې هغه شبهې هغه باطل پرستو ته هم نه یادي او دی بیانوي. نو دی په زور هغوی ته هم رایادوي او د خپل عوام کیدای شي څوک کمزوری شکي شي. کومې چې عامې شبهې دي مشهوري د هغې جوابات کول پکار دي او دا عبادت دی د دین دفاع. بیا دا فایده یاده کوي کشف الشبهات یعنی شبهات ښکاره کول، د شبهې ښکاره کول او د هغې جواب په دوو طریقو سره، یوه عقلي طریقه او دویمه شرعي سمعي طریقه. عقلي طریقه څه ته چې په عقل د عقلي دلایل ولا ورکي. شرعي سمعي یعنی د قرآن او د حدیث دا خو واضح ده، قرآن او حدیث دلایل خو واضح، عقلي دلایل به هم استعمالوي. اوس یو سړی دی تا ته مخامخ یهودی دی، نصرانی دی، هندو دی، سیک دی، هر شي چې دی غیر مذهبه دی او ته ورته وایې الله وایي پیغمبر وایي ای مني نو دلته اوس کوم دلیل دی؟ دلته به عقلي دلایل دی. رب العالمین هم ګورې عقلي دلایل بیان کړي دي د توحید په باب کې په ډېرو ځایونو کې. لکه هسې یو دوه درته بیانوم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله وایي مشرکانو تاسو څه وایئ چې د الله سره نور معبودان هم شریک دي؟ نو که چېرته د اوس عقلي خبره ده، که چېرته د الله سره بل اله شریک وې نو د دې دنیا دا نظام به ټول دړې وړې شوی وی. دا اوس عقلي خبره ده. ولې؟ ځکه چې یو به وي زه شپه راولم بل به څه وي زه ورځ، ایو به وي چې زه مړ کوم بل وي زه نه مړ کوم، ایو به وي چې زه بیمار وم هغه وي نه زه د روغ صحت ورکوم، ایو به وي زه غریب کوم بل وي نه زه مالداره کوم. نظام چلېدو نه چلېدو. دا عقلي دلیل دی او څومره ښایسته دلیل دی. دا دومره ښایسته نظام چې د دنیا روان دی دلیل دی په دې باندې چې اله یو دی، نظام چلوونکی یو دی، هغه سره څوک شریک نشته. او که شریک وې په دې نظام چلولو کې والعیاذ بالله د الله سره الله پاک تر دې نه، که چېرته د الله سره شریکان وې په دې کې نو بیا دا نظام داسې نه چلېدو څنګه چې دا دی. ولله المثل الاعلى، الله خو اوچت مثال دی. خو هسې د وضاحت دپاره دا خبره دنیا کې چې کله یو درې پارټنران یو تجارت کوي او درې ونه شریک دي، دې تجارت خو نه په نسبت د هغه تجارت چې یو سړی کوي کم یو برابري ډېر د چې یوې کوي کیدای شي لږي خو د دوی نه به په نظم او ضبط کې به دوی نه برابري. ښه دوی کې به څه وایي؟ یو به دا وایي چې یاره زه نوی دوکان کولاوم به د فلانې علاقه کې هغوی نه هلته نه بل ځای کې کولاوم، اختلاف یې جوړ شو. ایو وایي چې دا سړی چې کوم دی دې زرې د کاروبار نه وباسم دا غل دی، بل ما پکې غلا نه دی ته څنګه وباسي؟
او بیا په منځ کې اختلافات، تا زما حصه والې هغوی نه تا والې، تا راشي جرګې له او راشي مولیانو له او راشي شریعت له، چې دوی شریک دي دا مسلې راځي. رب العالمین سره څوک شریک نشته په دې نظام چلولو کې. ښه یو بل دلیل والا عقلي دلیل الله ذکر کړی، قل لو كان معه آلهة كما يقولون. ای پیغمبر ووایه که چېرته د الله سره نور آلهه شریک وی لکه څنګه چې دوی وی، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا، نو بیا به هغوی لازم د عرش والا طرف ته لار لټولی، یعنې د الله طرف ته به یې لار لټولی. څنګه؟ یعنې په الله باندې به ځان زورور کولی چې موږ غلبه حاصل کړې که چېرته د الله سره شریک وي. نو چې الله یوازې دی او څوک پې زورور نشي کېدی او څوک به غالبه کېدی نشي، نو پوه شي چې الله سره څوک شریک نشته. هسې دا ما لکه عقلي دلایل یو دوه داسې نور هم شتي، نو ذکر مې کړو چې الله هم د دلایلو په باب کې کله نه کله عقلي دلایل ذکر کوي. نو کله به شبهې جواب په کومې طریقې سره کوي؟ په عقلي طریقې سره به کوي. دا به راشي انشاءالله تاسو به واورئ باذن الله. شیخ رحم الله خپل رساله او دا کتاب شروع کړی دی، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله باندې په ډېرو درسونو کې د دې وضاحت او په دې خبره شوې ده، او معنی دا دی چې لیکمه یا شروع کوم د لیکلو په نوم د الله سره. بسم الله شروع کوم د لیکلو په نوم د الله سره چې عام مهربانه او خاص مهربانه. دا د علماء کرامو طریقه ده، همیشه چې دوی کتاب لیکي نو په اوله کې اکثر بسم الله راولي. وجه دا ده په دې کې دوی تابعداري د قرآن کوي. قرآن کې چې سوره فاتحه شروع کېږي نه مخکې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه شان دې کې تابعداري د پیغمبرانو ده. سلیمان علیه السلام چې خط لېږلی نو انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، دا خط د سلیمان د طرف نه دی شروع شوی و بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خطونه لېږل نو په اوله کې به یې څه لیکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا بسمک اللهم. دې باب کې یو حدیث هم دی، اگر که سند یې داسې مضبوط ډېر نه دی، په هغې کې دا دي د حدیث امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه راوړی، کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر الله فهو ابتر او قال اقطع. هر خبره او هر کار چې شروع کړی شي او په شروع کې د الله نوم وانغستی شي نو دا کار بې خیرې سرته نه رسي. نو د الله په نوم کې ډېر لوی برکت دی. هر څه چې شروع کړې نو په اوله کې څه وایه؟ بسم الله. شروع کوم په نوم د الله، چې د الله نوم دې واخیست الله به پکې برکت واچوي، کار به ستا اسانه کړي. د هغې نه بعد بیا شیخ رحمه الله وایي اعلم رحمک الله، پوه که ځان په دې خبره الله دې ته وبخي. دا اوس څوک چې دا کتاب لولي څوک یې چې اوري ټولو ته وایي، وایي پوه که ځان په دې خبره الله دې ته الله دې ته وبخي، فایده دې ځکي. د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کتابونه چې اکثر سړی ګوري هغه داسې دا دغه عادت دی چې څوک پوه کوي چاته مسله بیاني داسې ورته ووایي علم رحمک الله، ځان پوه که په دې خبره الله دې په تا رحم وکړي. او نور علماو هم دا کار کړی دی، یعنې بعض نور علماو کتابونو کې هم دا خبره موږ لیدلې ده چې هغوی هم داسې وایي ځان پوه که په دې خبره رحمک الله، الله دې په تا رحم وکړي. دلته یو فایده هغه دا ده چې د شریعت د علم دا بنا دی په ترحم باندې، یعنې په شفقت او په مهرباني. ته چې لږیه یو سړي ته عقیده ښیې، ته یو سړي ته نیغه لار ښیې، ته یو سړي ته ښه کار ښیې، دا ستا رحمت او شفقت نه دی په هغه باندې؟ که نه هسې ورته
رحمت دی که زه چې دلته ناست یم او دا دومره خبرې کوم او دا دومره وخت ناست یم هسې ناست یم شفقت دی په دې خپلو خلکو باندې چې دوی صحیح عقیده زده کړي دوی منهج زده کړي دوی ښه کار وکړي دوی د بد کار نه منع شي دوی جنت ته لاړ شي او دوی د جهنم نه بچ شي دې ته شفقت وایي که دې ته مهرباني وایي او دا ټوله لوی شفقت دی دا د هغه شفقت او مهرباني نه هم زیات دی چې یو پلار صرف دا سوچ کوي چې زما بچې سبا له مالداره وي او په غټه بنګله کې اوسېږي او ایسي ورته لګېدلی او یو سړی دا سوچ کوي چې دا سړی جنت ته لاړ او د جهنم نه بچ شو نو د شریعت د علم قوت دا شفقت دی شیخ رحمه الله چې دا رساله لیکلې دی په موږ شفقت کړی دی که نه دی دی په موږ شفقت کړی د علم بنا په دې باندې دی بلکې سبحان الله بعضو علماو نه دا نقل دی وی هغو چې به درس شروع کوو نو یو حدیث مې پکې وي او دا حدیث سبحان الله سند ډېر ناشنا دی هر راوي وی دا ما اولنی حدیث د هغه نه دا اورېدلی لکه موږ حدیث وایي چې دا سراج دی قاری سراج وایي چې ما اولنی حدیث په درس کې د خپل استاذ نه اورېدلی زما استاذ وی پلانې چې ما اولنی حدیث په درس کې د خپل استاذ نه اورېدلی هغه دا وی چې ما اولنی حدیث د خپل استاذ او دا رواني تابعي وی چې ما اولنی حدیث د دغه صحابي نه دا اورېدلی درس کې صحابي وی چې ما اولنی حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اورېدلی داسې ناشنا حدیث دی هغه څه دی هغه دا دی الراحمون يرحمهم الرحمن څوک چې په مخلوق باندې رحم کوي رحمان په هغوی باندې رحم کوي ډېرو علماو به چې خپل درسونه شروع کول نو دا حدیث به پکې اول ووي نو بیا چې به د دې شاګردانو دا حدیث مخکې بیانو نو دوی به بیا ووي موږ د خپل استاذ نه اولنی حدیث درس کې دا اورېدلی او استاذ خو ته دا سند ورکړی دی چې ما د خپل استاذ نه اولنی دا اورېدلی و نو سبحان الله ابتدا د دې حدیث نه ولې کېږي اشاره د دې ته چې د استاذ او د شاګرد په منځ کې رشته د شفقت او د رحمت ده استاذ چې کله شفقت او مهرباني وکړي په دې خپلو شاګردانو عوامو ملګرو عرش والا په هغه باندې شفقت کوي لکه اوس زموږ د علما دا مشران دا بوډاګان چې کوم دي مثال به ښکلی والا لوی مفسر د خپلې زمانې او لوی عالم الشیخ عبدالسلام الرستمي رحمه الله د هغه په روژه کې درس سحر به یې شروع کوله سحر منځه نه بعد مازدیګره پورې د روژې په خوله سپین ږیری بوډا سړی به ناست بیا د هغې د لاسه یې ګردې خرابې شوې او بیا به پکې منځ کې داسې وخت راغی چې وخت به لږ پاتې او سبق به ډېر نو بیا چې به یې تراویح څنګه ختمې کړې نو تراوونه به یې شروع کړه نو پېشمني پورې پېشمني ته نږدې به ختم دا سړی ستاسو څه خیال دی چې دا شفقت نه کوي په دې خلکو مهربانه نه یې په خپلو شاګردانو حد یې نشته سپین ږیری سړی 8-9 ګنټې ناست د روژې په خوله ګردې دړکې خرابې شي کمزوری شي بیمار شي او ناست او بیا د شپې بیا راځي ناست و شفقت او مهرباني یې نورې څه نشته دې کې بله فایده هم ده دې ته اشاره ده چې استاذ به مهرباني معامله د رحم به کوي شاګردانو سره به ظلم او زیاتی نه کوي دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي راوړی ما چې وي الراحمون يرحمهم الرحمن ته په خلکو باندې شفقت مهرباني کوه الله به تا کوي مخکې دي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء تاسو په ځمکه ولا باندې شفقت کوئ اسمان ولا به تاسو کوي دا راته ووایم صرف د استاد او د شاګرد نه ده د حدیث عام دی
علماء دې مجلس کې په دې بیاني د علم په مجلس کې چې اشاره کوي چې زموږ منځ کې رشته دا ده نور دا حدیث عام دی او دا راته ووایم چې څه کې کوه د خلکو سره دقه شان در سره الله کوي چې څه کې کوه الله در سره دقه شان کوي الجزاء من جنس العمل بني اسرائیلو کې یو سړی و خلکو له به یې قرضې ورکولې ډېر مالدار و بیا چې به نیټه پوره شو نو خادمان نوکران به یې لېږل چې د قرضه راوړي نو هغوی ته به یو قیمتي خبره وکړئ ګوره یو پیر به ورته وینا وکوي که درې کړه یوروا به یې لري که درې نه کړه قرضه نو پرې به یې دی معاف به یې کوي کیدای شي الله مې دې دلاسه معاف کړي د الله بندګان یې معاف کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله ته مخامخ شو الله معاف کړي وایي تا زما بندګان معاف کړي یو ته ما معاف کړي ته چې څنګه کېدای شي درسره کېږي ظلم زیاتې سختي د الله د مخلوق سره کې تا سره هم الله سختي کوي مه کوه ته مسله ګرانې لکه اوس زما نه غلطي وشوه او تا پسې راغلی او تا ته مې ووایي چې غلطي رانه شوې ده بس بیا به نه کېږي او زما نه م چې نه نه پخپو به پرېوځي لاسونه به ښکلی خلکو په مخ کې سبا راشه جومات ته سبا راشه حجرې ته نو د قیامت پر ورځ به څه کوې چې کله ته د الله نه بخانې غواړې او الله ته وایي چې نه زه دې نه بخم زما هغه بنده په ډېر عاجزۍ سره تا نه بخانه غوښتلې او تا خو نه وبخلی نن دې زه هم نه بخم ته به څه کوې بیا نو استاذ او که غیر استاذ د ټولو دپاره معامله د څه پکار ده د شفقت او د رحمت ها دې کې یو فایده ده زموږ په دې ملک کې د بس قاریان صاحبان او دې قاریانو سره اکثر علم ډېر نه وي صرف قرآن وله ورځي بس نور د قرآن په ترجمه هم نه پوهېږي اکثر په دوی کې بعض ډېر ظلم زیاتی کوي د دې ماشومانو سره او د شاګردانو سره او په دې کې دننه سکول والا استاذ هم داخل دی یونیورسټۍ والا هم داخل دی جامع والا ټولو دپاره دا نصیحت دی نو دې کې هغه ټولو ته زما دا نصیحت دی چې دا ماشوم یا دا ماشومه داسې چا تا سره داخل کړي دي نو په هغوی زیاتي نه دي هغوی دلته راوستي دي دپاره دي چې دوی څه یې زده کړي د تا سره امانت دی په دې امانت کې به خیانت نه کړي دویمه خبره دا ده چې او دا خبره ثابته ده شریعت نه د صحابه کرامو نه د سلفو د اقوالو د افعالو نه چې او استاد شاګرد له کله نه کله سزا ورکولی شي خو د هغه سزا ورکولو هم څه طریقه ده که نه کله ناکله یو پکې دا اولنۍ خبره کله ناکله دا نه چې دغه ستا طریقې دي یو نیم قاري سره لاس کې اچوکوي او ډزه اسی دې ځمکې نه راچي اسی دې بالښت نه راچي دغه د هغه زمونږ یو استاذ و ما دا قرآن د 3 استادانو نه ویلی نیم قرآن د یو نه نیم د بل نه او دا تلفظ او تجوید او دا ما د بل قاري صاحب نه ویلی چې هغه د انډیا و هغه د انډیا هغه قاري صاحب چې هر ځای کې الله دې هغه له ښایسته ژوند ورکړي ځکه چې د قرآن دا تلفظ او دا ښایسته طریقې سره ویل د الله نه بعد دا هغه ماته اسان کړي خو چې اوس هم زه د هغه شکل مخې ته راولم نو په لاس کې هغه چوکۍ لکه زه د هغه تصویر ځان ته ذهن کې بغیر د چوکۍ نه نشم جوړولی ځکه چې ما به لیدو د هغه سره په لاس کې دغه چوکه و دا ډزه ډوس یو به و بل به و سم یو حل به جوړ کړه خو تکړه قاري صاحب خو ښکلی سبق مې پړاو خو دا طریقه غلطه ده چې ته همیشه چوکه دې په لاس کې نیولي ها کله نه کله سزا ورکړه یو خبره ده کله نه کله دویمه سزا داسې ورکړه چې د ماشوم ته نقصان ونه رسي په داسې ځي وه په پوځي وه ته د پته دې نقصان نه رسي ته رالږي داسې وایي چې معذوره یې کړي بلکې بعضو پکې هغه پنجاب کې که تاسو ته یاد هغه ډېره مخکینۍ خبره یو
قاري صاحب سره ړوند شاګرد و چې د سبق یې نه و یاد کړی هغه په کمره کې ځوړند کړی دی الټا او بیا پسې اور بند کړی چې سبق بعد راغلی هغه مړ شوی دا د کوم ځای استازي دی او دا کومه طریقه ده چې ته صرف وهل کې او صرف ټکول کې دغه شان زه یو قاري پېژنم هغه مدرسه کې چې ته استاذ و او یو شاګرد ولې جواب ورکړی ده به ورته څه ویلي ده که هغه به نو داسې یې نیولی دا سټ یې ولې دومره تاو کړی چې داسې کې دا ځای ولې شلولی و داسې دا سټ دا سرمن د دې نه وینه به او یو زه پېژنم هغه خپل شاګرد والی و په دې تشي کې یو لته ورکړی بیا هغه خپه پړسېدلی وه د قاري صاحب خپه پړسېدلی وه دا به څنګه ګزاري چې ته ماشوم له په تشي کې دومره تیزه لته ورکې چې ستا خپه پړسېږي بیا داسې قاري صاحب سره څه کېږي داسې استاد سره چې لږ دا شاګردان یې لوی شي وایي بیا ادب او احترام خو د هغوی په زړه کې یې نه شي ځکه چې ټول عمر له ده هغه ډزې ډوزې والې کړي او نه ترې صحیح زده کوي او بیا اکثر د ده نه دا شاګردان څه شي وتښتي اکثر دا شاګردان ترې وتښتي نو د سبق د پړه وهلو هم یو طریقه وي هم یو انداز وي زما یو بچی د عربیانو سکول ته ځي سبق ویل ته د هغوی استاذ و د قرآن ډېر دینداره سړی ما سره به رابطه و ما ته به یې وایي چې لکه ته نن سبق ښه ونوي نن یې ونوي یو ورځ هغه چوټي وکړله نړ نو ټلیفون یې وکړو ما ته مازدیګر ابو حسان څنګه یې ښه یې خیریت ته ستاسو ماشوم نه درانه ښه دی ما یو ښه دی وایي دله ما یو صورت ورکړی چې دا ما ته اورې او را نه نو ته ورته وایي چې به دې موبایل یې ما ته واورې ځکه چې دی بیا د نورو وړو نه شاته پاتې کېږي ما هغه موبایل هغه له ورکړه ورته واوره سوچ به کوم دا کوم اخلاص دی په خپل کار کې چې ته په کور کې ناست یو شاګرد ته ټلیفون کې ما ته واوروه څومره اخلاص دی څومره مینه یې لري خپل کار سره نو استادانو له پکار ده که هغه دیني استادان دي او که هغه دنیوي چې د خپلو شاګردانو سره څه کوي نرمي کوي په دې باندې به دې سړي له الله اجر ورکړي او دا شاګردان به یې څه وکړي ترقي به وکړي مخې ته به لاړ شي ها کله نا کله وهل هم شته لکه بعض بیا ډېر نازبیني بعض ډېر نازبیني موږ یو وخت کې سبق وي نو یو هلک موږ سره سبق وي پلار یې راکوي بس نور دی زه وباسم مدرسې ته قرآن یادوي قاري صاحب ورته ویلي وی ده ما ته ووایي چې قاري صاحب ما ته وایي چې ما له دغه کولر نه اوبه راوړه نو دې ما دې له خو نه یې راوستئ تا له به اوبه راوړي هغه هلک یې وویستو مدرسې نه زه اوس هم هغه هلک پېژنم په بد حال نشه ییز زه ډېر ښه پېژنم دومره خو هم نازبینه وایي استاذ دی دا خو د هغه د پلار په ځای د خدمت به یې نه کوي او ته د پلار یې ته یې وهې نه کور کې یو ځای وهم دغه هم د پلار په ځای د کله نه کله به هغه هم وایي که نه چې ته بل دا چې که ستا زوی راشي کور ته ته شکایت وکړي او یا لور دې راشي موږ کې بل مرض دا دی اوس زوی راغی ما ته ووایي چې مثال کې یاره قاري صاحب وویلم څنګه وویل ته سبا سره زه ځم نه چې راغی تا ته ووایي چې قاري صاحب زه وویلم او داسې قاري صاحب دی چې په طریقه کله نا کله وایي درته سبق ورته او زوی نو تا کې به غلطي وکړې تا به سبق نه یاد کړی ځکه یې وایلی نو دا یو نیم بس بیا زوی د لاس نه ونیسي او دغه ته لاړ شي ادارې ته تاسو وهلی دی تاسو ټکولی دی زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم دا مو زیاتې دي دومره نظمینول هم نه دي پکار او نه دومره زیاتې په وهلو کې پکار دی چې ماشوم د سبق نه زړه تور شي او وتښتي داسې به هم نه کوي بلکې په منځ کې به اوسي نو د رحم معامله چې له چا سره هم کې الله به په تا باندې رحم کوي او د شیخ رحمه الله د شفقت ته وګوروي اعلم رحمک الله الله دې وبخي په قبر کې پروت دی خو دا خبره یې څومره د مینې محبت کړې ده یعنې اوس هم زموږ دا زړه داسې ټوپونه درنه وایي چې الله موږ جنت کې دې عظیم انسان سره یو ځای کړي او دی موږ وینو
د د توحید دپاره دومره محنتونه کړي دا ښایسته تعبیر اعلم رحمک الله ته ځان پوه که په دې خبره الله یې ته وبخي یوازې دا تعبیر په سړي څومره اثر کوي دغه شی علما چې کله بیان کوي تقریر کوي د تعبیر هم لوی اثر یو نه مولا هم لیدلی صرف کنځلې کوي لیدلی هم دي که نه هم دي شتي پوښتنه وکړي ډېر شی دی او ته غیرتي وایي د خولې نه چې پشم ځي او دا سپیکر یې د لاړو نه ټول ډک کړی او صرف په ته ساوړي دغه چې لګېدلي دا سپیکر یې دې کې غړمباني ډز 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 ټولې چغې دي په هېڅ به هم پوه نه شي په هېڅ به هم پوه نه شي باز پکې د الله بنده ابروز مې د مولوي صاحب تقریر ویدو او جذبه شو ولاړو دا سپیکر یې څوم لکه چک چې پې لګېدلي او جذبه شو دا لاسې چې داسې وویو سپیکر یې کته وځه بیا خلکو له سټیج نه لاندې نه سپیکر راوکړي دومره دې چغو ته ضرورت څه دی دې سختۍ ته ضرورت څه دی بل د کافر زوی د مرتد زوی فاسق فاجر او دا زناکار او دا پلانې او دا علانې دا د یو داعي ژبه ده دا د یو عالم ژبه ده دا د هغه طریقه ده عالم به صحیح نرم خویه ښایسته لهجه سختی ځان له شی دی او لهجه خرابه استعمالول دا ځان له شی دی کله سړی سختی کولی شي یو مسله سخته ده الله او د الله پیغمبر سخته کړې ته هم سختي وکړه خو لهجه به نه خرابوي عوامو سره به زیاتې نه کې دا عوام دا امانت دی زه درته په الله قسم خورم په الله که چېرته پښتنو کې علما حق پرست علما او دعا ډېر وي نو موږ ګورې دې منصب ته او دې ځي ته دومره په اسانه غاړه هم نه یې د یوې یوې خبرې الحمدلله موږ سره سوچي چې دا خلک چې ناست دي ما ته او دا خلک چې ما اوري او دا چې ما ویني الله به دې ټولو زمانه تپوس کوي قیامت په ورځ چېرته د خولې نه غلطه خبره مې ونه وځي چېرته باطل بیان نه کوم چېرته د خلکو عقیدې خرابې نه کوم او دا خلک لږې قصې به کوي خوبونه نن سبا چې کوم مزیدار خوبونه مارکېټ ته راوتي دي او کمې کنځلې چې مارکېټ ته راوتي دي او کم حالات چې راوتي او حیران چې دی ته هم هغه لاندې چې راشي هغه ورته ماشاءالله وایي هغه لاندې چې کوم راشي ورته څه وایي ماشاءالله سبحان الله وایي سبحان الله ماشاءالله نو علماو له پکار دی چې د عوامو سره د مهربانۍ او د شفقت معامله کوي هسې او بېسختي نه جوړوي چې کومه خبره الله اسانه کړي الله پیغمبر اسانه بیانوه عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له به چا اختیار ورکو دوه خبرې دي چې دې کې یو غوره کړه نو کوم یو به غوره کړو اسان چې څو پورې به پکې ګناه نه وه چې ګناه به وه بیا به هغه سخت غوره کوو پیغمبر به اسان غوره کوو بعض خلک ما ته خصوصا زما باره کې دا خبره مشهوره وایي ته ډېرې خبرې دي ذکر کوي چې دې کې هېڅ خبره نه او دې کې هېڅ خبره زه د ځان نه په عوامو خو سختي نشم جوړولی الله یو مسله اسانه کړي پیغمبر اسانه کړي زه څوک یم چې زه یې ګرم یو پیر زموږ دلته درس و ډېره پخوانۍ خبره ده او موږ به دلته درس کوو حلقه به وه او په هغه سړو ملګرو کې ما ته ښکاري چې امیر صاحب داسې وایي دلته به موږ سره یو وزیرستان یو ملګری به کېناستو درس کې نو هغه دا درس کې موږ دا خبره وکړه چې وایي بجوراو باندې مسحه دا شتي او په دې دلایل دا هم ذکر وکړو هغه بیا لاړ سبا چې بیا راغی وایي یاره ملګرو او خلکو را سره ډېر لکه بحث وکړو خبرې واړولې راوړلې وایي ما ورته چې لکه دلیل حدیث به بیان کړو وایي چې او شتي دا مسلې شتي خو دا دقه شان وي نو امام صاحب راغی نو هغه به پړی راښکو په دې مسلو باندې چا پړی راښکو امام صاحب نور دا مسلې دقه شان پرتې وي نو ما یې ته وګوره دوی په جهل کې کوم ځای ته رسېدلي امام صاحب نه چا دا اختیار ورکړی چې په مسلو پړی راکاږي اول خو دا سوال پیغمبر یو مسله بیان کړه بس پرېښودی دومره ده امام صاحب څوک دی چې دا مسلې بیا پړی پرې راکاږي او سختوي دویمه دا خبره کول
چې پیغمبر حدیثونه بیان کړو به یې پرېښودو داسې والعیاذ بالله داسې خبره شو پیغمبر خو چې خبره بیان کړې ده سر ته یې رسولې ده پاتې پکې نور څه نه دي ها عالم به وضاحت ته دې خبرې کوي خو د ځان نه پکې سختي نشي جوړولی نو د رحمت ته صفت په ځان کې راولئ په دې اعلم رحمک الله باندې زما د نصیحت ته اوږد شو خو فایدهمند دی ځکه چې نن سبا ګیر چاپېره چې زه وګورم نو د خلکو نه دا رحمت او شفقت دا ورک شوی دی او صحابي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی یا رسول الله زه بیزه ګډه نشم حلالولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل وی بس د شفقت د لاسه د مهرباني د لاسه زړه مې پرې سوځي نو زه ګډه بیزه نشم حلالولی پیغمبر ورته والشات ان رحمتها رحمک الله زه چې ته به ګډو بیزو دومره مهرباني الله په تا مهربان دی په ګډو بیزو یو سړی مهرباني الله به مهرباني نو چې په انسانانو یو سړی مهرباني شي نو الله به څومره مهرباني کړي نو په دې باندې به ودرېږو او انشاءالله روان درس کې به بیا خبره مخکې بوځو چې د دې نه بعد شیخ رحمه الله بیا څه ویلي دي الله دې موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين